بسم الله الرحمن الرحیم. زما مسلمانانو ورونو اور زما مسلمانانو خویاندو، زنن تاسو ته مختصر یو عمل خیم چې ډیره ګټه پکې دی او رب کریم دغه مختصر عمل باندې د بنده بخشش کوي. دا کم عمل دی؟ دی عمل متعلق زه تاسو ته واقعه بیانوم. د زبیده والا د هارون رشید بادشاه کور والا وا. دغه زبیده هارون بادشاه ته وی چې د مکې ځمکې باندې د بیت الله ته نږدې خوږې اوبه نشته دي. دغه حاجیان راځي او هغو ته د اوبو تکلیف وي، د څکلو دپاره خوږې اوبه نشته. بادشاه سلامت ته دوی دپاره د نهر بندوبست وکړه چې دوی د هغې نه خوږې اوبه څکي. بیا بادشاه سلامت لګیا شو، دوی دپاره یو نهر جوړ کړه، عرفات سره جوخت دی. حاجیانو دپاره چې هلته خوږې اوبه څکي حاجیان عرفات سره جوختلی دی. دغه نهر نوم نهر زبیده نوم اغوستلی شوی دی یا کې اغوستلی شوی دی. کله چې زبیده وفات شوه نو بیا ورته الله وایي ای زبیده په کم عمل دی وبخمه. یو بزرګ خوب کې ولیدله، بزرګ وایي چې ما زبیدې نه تپوس وکړو چې په کم عمل یې وبخلی. وایي ما ته الله وایي چې ای زبیدې په کم عمل دی وبخم. وایي ما ورته ای الله هغه نهر زما په نوم باندې جوړ شوی دی، خلک ترې اوبه څکي، په دې باندې ما وبخه. نو الله ما ته وفرمیلو ای زبیدې د دې باندې زه تا نه بخم، نه په دې باندې اجر در کوم، ځکه چې دا خو د عوامو حق و بادشاه باندې چې خلکو ته یو نهر وبسي. دا خو بیت المال په پیسو باندې جوړ شوی، ځکه د دې اجر نه در کومه. ها ای زبیدې، الله ورته ای زبیدې ما سره ستا یو عمل شته دی چې زما رضا دپاره دې کړی دی، په هغې عمل به دې بخمه. زبیده ورته الله کم عمل داسې دی چې هغې به ما بخې؟ زما کم داسې عمل دی؟ وایي ای زبیدې یو ځل ته سمه وږې شوې وې او ته روټۍ ته چې کېناستې لوپټۍ دې په سر باندې نه و، مؤذن اذان چلو کوی الله اکبر الله اکبر، تا فوراً لوپټۍ په سر باندې کېغوسته اور روټۍ دې بند کا اذان اخره پورې. زما د نوم احترام تا وکړو ځکه ما په دې م وبخلې. زما رونو د اذان مونږ تاسو احترام وکړو. کله چې اذان شروع کړي هر یو کاک بند کړو اور بیا د مؤذن د اذان د یو جملې جواب ورکوو. انشاءالله رب کریم د زبیدې په شانې به مونږ تاسو م بخي. الله دې مونږ ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. مونږ هر مسلمان نن دونه مصروف دی چې هغې ټي وي ته ناست دی، اذان چلو شي آواز رسلو کی مدن کی ټی بندوي نه او په دې انتظار چې اوس اذان کله ختم شي چې دوباره آواز ورکمه. لیکن دې ته دا پته نه لګي چې اذان باندې څه دي. حدیث مفهوم دا دی چې څوک مؤذن اذان کوي دې ته هم جنت لازم شو، دی به جنت ته الله داخلوي، او څوک چې د مؤذن د اذان جواب ورکوي الله به هغې جنت ته داخلوي. الله دې موږ ته د دې د الله جل جلاله د نوم د مؤذن د اذان د نوم اذان احترام را نصیب کی. الله دې موږ ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.